د پاکستان سره هم کوي. د هندیانو پاکستانیان اقتصادي راکړه ورکړه لري، اقتصادي تجارت لري، کاروبار لري، ډیپلوماټیک اړیکې لري، فرهنګي اړیکې لري، دا ګرد ارتباطات اما جنګ هم لري، په یو برخه کې د کانفلیکټ هم لري. دا شان ټوله معمول دي او عادي خبره ده. او دوی په افغانستان کې ارتباطات لري، طالبانو سره هم اړیکې لري، طالبانو سره خپل ارتباطات ساتي، کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کړي، طالبانو په لیکو کې نفر پیدا کړي، اړیکې جوړې کړي. د طالبانو د مخالفو قوتو سره هم لري. ته دا شی وګورئ، ترکان هم عین یو سیاست کوي. ترکان د طالبانو سره ډېر ښه ارتباطات لري، د پاکستان سره هم ډېر ښه ارتباطات لري. په عین وخت کې د طالبانو مخالفو ګروپونو ته هم په ترکیه کې ځای ورکړی. دا کومه عجبه خبره نه ده چې زموږ افغانانو ته دا ډېره عجبه خبره ده. مشکل دا دی چې زموږ افغانان په بهرني سیاست کې مشکل لرو. دا زموږ مشکل دی. موږ دنیا ته په انساني فکر باندې ګورو، او تر څو چې موږ ته دا فکر راوتلی نه یو، موږ نسو کولی چې موږ به همیشه دا مشکل سره مخ یو. موږ په بهرني سیاست کې پرمختګ نسو کولی. د کومه وخته چې افغانانو د افغانستان مشرانو یرغلیز سیاست بند کړی دی یا تهاجمي سیاست یې بند کړی دی، د هغه وخت څخه افغانستان د تباهي حالت ته روان دی. زموږ در مخه چې کوم خلک و، مثلا احمدشاه بابا و، میرویس نیکه و، هغوی څه کول؟ هغوی تهاجمي سیاست درلودی. هغوی نورو هیوادونو کې مشکلات جوړول، پر نورو هیوادونو یې بریدونه کول. په دغه کې یو ډېره مهمه د ستراتیژیکو مطالعاتو کې یو مهمه خبره دا یو دی چې the best defense is offense. دا تر ټولو مهمه خبره ده. موږ هیڅ وخت د دغه شاوخوا هیوادونو پر ضد چې زموږ پر ضد باندې تهاجمي سیاستونه لري یا زموږ پر ضد تخاصمي سیاست لري، د هغوی سره موږ هیڅ د مقاومت لپاره حرکت نه دی کړی. موږ یوازې ډیفنس کوو. موږ خوشبینانه سیاست کوو، پر هر چا باور کوو. مثلا پر هندیانو مو ډېر خوشبینانه سیاست تر اوسه پورې. دا زموږ یو طبیعي دوست ملګری دی. هغوی دا دوستي یعنی په خپل بهرني سیاست کې دوستي هغوی ته مهمه نه ده. دوستي هېڅ معنا نه لري. دوستي چې د انسانان خو نه یو، هغوی دپاره منافع مهمې دي. کله یې منافع په افغانستان کې مثلا په جمهوریت کې په ځینو برخو کې دا منافع وي چې د چابهار د لارې یو لاره پیدا سي، د دوی سنټرل ایشیا ته مستقیم د دوی مواد انتقال سي. په دې کې هم ګټه وه. په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ هم ګټه ځینې پروژې تطبیق کړلې، دا هم پکې ګټه وه. اما تر دغه اقتصادي راکړې ورکړې، تر دې فرهنګي راکړې ورکړې، په افغانستان کې کومه جګړې چې جریان درلودی په هغې کې ډېره ګټه وه. او دوی تقریبا په استخباراتي لحاظ په افغانستان کې پر دغې جګړې باندې ډېره سرمایه ګزاري وکړله. کوشش یې کوي چې دا جګړه دوام وکړي، او ډېره ښه مدیریت یې ټول د امریکا په لاس کې و، د افغانستان په لاس کې و. مفت یې د ګټه پورته کول. دوی افغانستان ته ډېر کم څه ورکړي دي، په مقابل کې چې څونه که موږ تناسب ته وګورو، څونه ګټه چې دوی پورته کړې ده د افغانستان د جنګ څخه، افغانستان ته په مقابل کې ډېر کم شی ورکړي دي. 1500 د کاله سکالرشپونه ورکول، یو اندازه یې ډیپلوماټیک سپورټ افغانستان دولت ته ورکوي، او لکه چې $1 دي که څونه دغونه پیسې ورکړي. دې ته وګورئ که دغه جګړه که مثلا د افغانستان جنګ نه وای او د کشمیر په معضله کې د هند او د پاکستان ترمنځ رقابت جریان وای درلودلی، د جګړې به څونه تاوان پاکستان ته رسولی وای. زه دوستانو ته وایم چې یو کتاب دی د ONL سیریس لیکلی دی، د ISI اړوند دی، او په هغې کې تاسو وګورئ چې ISI په نورو هیوادونو کې د هند دپاره څونه مشکلات جوړ کړي دي. په خاص ډول په هند کې میزورام په نامه یو ډله وه چې ورې په هند کې حمایه کول. په ناګالند کې ورې چې ځینې ګروپونه وه چې د هند څخه خپلواکي غواړي، د هغوی ملاتړ یې کوي. په هند کې دغه دي د ماوستان دي، د هغوی سره نظامي کومکونه کول. په دا ټوله منطقه کې او په څنګ کې په دغه کې په تامل ناډو کې د تامل پړانګانو سره پاکستانیانو کومک کوي. دا ټول شانو برخه کې د افغانستان دغه شل کلنې جګړې پر دغو ټولو ډلو باندې د پاکستان کومک او د پاکستان نفوذ ختم کړي. دا یې هند ته ډېره ګټه پورته کړه. هند د دې څخه ډېره ګټه واخیستل. آیا هندیان نو څنګه زموږ په دې کې څنګه زموږ دوست دی چې دی په افغانستان کې د جګړې اوږدول غواړي؟ په دې کې ګټه ده چې افغانستان په جګړه کې پاکستان دخیل واوسیږي، ټول تمرکز د افغانستان پر جګړه واوسیږي، او جګړه باید دوام وکړي تر څو پاکستان مصروفه وساتي. پاکستان ولې مصروفه وساتي؟ چې هند ګټه پورته کوي، هند خپل آزادو فعالیتونو ته پرېښول کېږي. دا هندیانو غوښتل او په هغې کې کامیابه شول. اوس یې وضعیت بدل شوی دی، توافق ته سره ورسېدل. نور پاکستان هغه ظرفیت هم نه لري
او هغه امکانات هم نه لري او د هند ظرفیتونه لوړ سوي دي. کولی شي چې د پاکستان د سره د کشمیر کې د پاکستان د مداخلې مخنیوی وکړي. په ځان کې د امریکا او دغه هیوادونو د دغه سره د هند سره توافقات کړي دي. نور پاکستانیان د هند پر ضد باندې اقدامات هم نشي کولی، ځکه هند چې دی اوس د کواد سازمان غړی دی. کواد سازمان امریکایانو جوړ کړی دی د چین د کنټینمنټ لپاره، د چین د مهار لپاره. که پاکستان د هندیانو هند ته مشکلات جوړوي، امریکایانو د عکس العمل سره مخ کیږي. دا یو ډېره ښه د دوی لپاره یو ډېر ښه توافق د دوحې تړون. یوازینی بایلونکی یې افغانستان دی، افغانان دي. زموږ دپاره ښه کول پکار دا دي چې موږ په آینده کې که موږ بیا دولت خپلوو، موږ باید ډېر عقلاني سیاست وکړو. اول د واره دا فکر ولرو چې ټول دولتونه زموږ دپاره دښمنان دي یا حداقل رقیبان دي، زموږ دپاره دوستي نه لري. بیا د هغه یا حداقل شکمن واوسېږو پر ټولو دولتونو، شاوخوا پر ټولو هیوادونو. بیا د دغو دولتونو سره د اړیکو د جوړولو دپاره د خپلو منافعو په چوکاټ کې ارتباطات جوړ کړو. موږ باید خوشبینانه پر چا باندې باور ونه کړو. باور کول د ناکامۍ اساسي لامل دی. هر شی وڅارو، هر اړیکه وڅارو، هر کومک چې زموږ سره کیږي هغې ته باید د شک په سترګه وګورو او ټول اړخونه یې وڅارو. که موږ دا رقم ونه کړو، موږ به همدغسې به مخوري، دغه رقم به قرباني کیږو. یعنی هندیان په دغه کې د دوستي ورته ارزښت نه لري. ستاسو په یاد وي ډاکټر نجیب ته اجازه نه ورکول چې د دوی سفارت ته داخل سي کله چې د دوی د پناه غوښتنه وکړله. ملګرو ملتونو ته اخر ولاړ. یعنی تر څونه همکار دولت یې و. یعنی د افغانستان د خاد ادارې د را سره بیخي ډېره همکاري کړې ده، اما هندیانو ته دا هېڅ شی ارزښت پیدا نه کوي. NDS هم ډېره همکاري ورسره وکړه، د دوی سره یې ډېره ملګرتیا درلوده، ښه اړیکې درلودې. د دې چې هغه تروریستان چې مثلا که ستاسو په یاد وي په کندهار کې جنرال رازق دغه مړه کړله، دغه د برما او په دغو سیمو کې ځینې دغه دي تروریستي ډلې دي، د هغوی خلک پاکستان راوستلي وو. هغه هم پاکستانیانو ملګري وو، پاکستان یې راوستلي وو، دلې په افغانستان کې تربیه کوله د طالبانو په دغه کې. جنرال رازق ونیول، ټوله یې مړه کړه. دغه انټلیجنس دغه ورکړي وو، را ورکړي وو دغه ته NDS ته. اما هندیان افغانانو ته هندیانو هېڅ شی نه دي ورکړي. هغه څه چې افغانانو هندیانو ته ورکړي، مګر هندیانو ته هېڅ مهمه نه ده. او دا داسې نه دی چې هندیان بدکار کوي، همدا ته وایي سیاست همدغه رقم دی. په بهرني سیاست کې موږ هم باید همدغه رقم سیاست وکړو. که موږ دا رقم سیاست نه کوو، خوشبینه یا وارې امریکایانو باندې باور وکړي، امریکایانو هغه د خپل ګټه پورته کړه ولاړ. پر روسانو مو دغسې باور وکړي، ځانونه متکي کړله. روسانو ته هم دا شی نه وه مهم، افغانان ولې ورته مهم سي؟ یو ډېرې عجیبې موضوع ته باید خلک فکر وکړي. امریکایانو ته پر امریکایي باندې د ملا برادر مثلا پایمپویو یا ټرمپ ته د ملا برادر او د اشرف غني ولې فرق وسي؟ ولې باید ملا برادر یا ملا هیبت الله یا ملا یعقوب پر ځای باندې اشرف غني یا کرزی انتخاب کړي؟ ولې؟ موږ څه شوار ولې ملا برادر دی علیه السلام سنت په ځای کړي دي، د ټرمپ خو له سنت ډېر بد راځي. بخښئ زما آواز شته؟ ما جواب درکوم. ملا برادر د هغو سنت په ځای کړي دي، ټرمپ خو د علیه السلام له سنتو ډېر بد راځي. اوس نو خو دغه خبره ده، یعنی هغوی ته خپلې منافع مهمې دي. که دا منافع په طالبان تامینوي، طالبان یې ملګري دي. که جمهوریت تامینوي، جمهوریت سره ملګرتیا کوي. هغوی ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې ته سره کم مفکوره لري، ته سره کم ژوند لري. او دا یوازې داسې نه دي چې امریکایان دا مفکوره لري، هندیانو ته هم نه دی مهم، ایرانیانو ته هم نه دی مهم. د ضرورت په خاطر د خپلې منافعو دپاره کله کله د بشر و، د بیان د ازادي و، د ښځو د حقونو د دې شانو خبرې درته کوي، او هغه ټول تېرېستونکي خبرې دي. دا شان نه دي ورته مهم. مننه.